بیا هم ښه راغلاست د غم ناوې په ناول دوهمې برخې ته د جنون وصال له یوټیوب چینل څخه هیله ده چې تېره برخه به مو اورېدلې او په دې برخه کې به نوې پیښې راسره واورئ. لومړی دا و چې په تېره برخه کې زرلښته موږ تر نن ورځې فکر کوو چې صنم به د زرینې لور وي، خو هغه یې لور نه بلکې بنه ده. زرلښته د صنم د معصومیت او بېساري ښکلا سربیره د هغې خوار قسمت ته ځورېده. په ذهن کې یې د صنم په اړه زر قسمه پوښتنې وې. زرلښته خو ډېر ځلې هڅه کړې وه چې د صنم د خولې نه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي، خو صنم به کله غلې پاتې شوه. کله به یې خبرې په بله واړولې او کله به یې زرینې پرې د کوم کار لپاره غږ کړ. زرلښته به حیرانه پاتې شوه. خواره زرلښته کله پوهېده چې د فردوسي صنم په خوله ځینې د ویرې داسې مهر لګولی چې هېڅ کله به یې هم لرې نه شي. یوه شپه ډېر تیز باران شو. زرینې په صنم شور ماشور جوړ کړ. ړنده شې، ما درته مازدیګر ونه ویل چې ورېځ ده، ممکن باران وشي. حویلی نه یې سامانونه ځای په ځای کړه. خو ته کله د چا خبرې ته ارزښت ورکوي؟ دا دی باران شو. ټول اسباب یې لامده کړه. صنم په بیړه جواب ورکړ، نه 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 خاله، نه لمدېږي، دا دی ټولوم یې. زرینې په غوسناک انداز وویل، مرګی خاله تیزه شه، سامانونه راټول کړه، هله نو. صنم په بیړه د حویلۍ په څلورو واړو کنجونو نظر واچوه او په چالاکۍ سره یې خواره سامانونه له باران پناه کول. باران یې ټول کالي لامده کړي وو. سر تر پایه یې داسې رپېده لکه پاڼه چې د ونې په څانګو کې د مینې شمال رپوي. څانګې چې د کوټې له کړکۍ نه د صنم لامده کالي بېواره منډې او رګدېدل ولیدل، نو په زړه کې یې رحم پیدا شو. سپکه راجیګه شوه، خو چې بیرون راوتله زرینه یې مخې ته راغله. ویې پوښتل، چېرته وځې؟ باران دی او یخه سیلۍ هم ده، هسې نه ناروغه شي. څانګې ځواب ورکړ، ادې صنم سره به کومک شم، سخت باران دی. ټوله یې لمده کړه. زرینې ورته په قهر سره ورغبرګه کړه، په تا څه شوي دي ها؟ د ورور هغه د ګل په شان ځواني دې دومره ژر هېره شوه؟ څانګې سر ټیټ کړه او د ورور د یادېدو سره یې سترګې اوښلنې شوې. بېرته د کوټې کونج کې د بخارۍ تر شا کېناسته. زرینې له ځان سره په شور او غوسه شوه. په لومړی وختونو کې به څانګې هم د صنم سره ډېره بده رویه کوله. تل به یې د صنم د زورولو لپاره پلمه لټوله، خو له دې 2 میاشتو راهیسې به یې چې په صنم روان ظلمونه، ناترسي پیښې او ناوړه چلند لیده، نو زړه به یې لږ نرمېده. خو زرینې به خپل 3 واړه اولادونه په شمول خپل خاوند ثمرګل هم د صنم په ضد پاروه. د زرینې په زړه کې د خپل زلمي شهید زوی یوسف د قصد لمبې داسې بلې وې چې یوه شېبه هم د صنم د ځورولو پرته ارامه نه کېناسته. خو د پښتو په دود ښکار شوي خواره صنم سره پرته له زغملو بله لاره نه وه. زرینې به د صنم د بدو په نوم په لمبو اوره سوځوله. تل به یې ثمرګل ته د صنم د کړنو په اړه شیطاني کوله. ثمرګل په جلال آباد کې د خوراکي توکو دکان درلود. یوازې جمعې شپه به یې کور ته وړله. خو زرینې به ثمرګل ته د اونۍ د ټولو ورځو راپور داسې وړاندې کوه لکه دا یې چې کوم رسمي مسؤلیت وي. تر ډېره به یې د بحث موضوع د صنم بد ویل او ښکنځل او نوم
بدوالی و. سهار مهال و صنم د حویلۍ په منځ کې د ماښام لوښي مینځل. سهار مهال و د حویلۍ په منځ کې د ماښام لوښي مینځلو ته ناسته وه چې زرلښته راننوته. د صنم په څېره کې د خوښۍ نښې راڅرګندې شوې. زرلښته راغله، صنم سره جوخته کېناسته. هغه لا ناسته نه وه چې ټوکې او د صنم په زورولو یې لاس پورې کړ. زرلښتې به تل د صنم د خندولو لپاره کله یوه او کله بله ټوکه کوله. زرلښتې د صنم پام څو شېبې بدلولی شو، مګر د صنم د زړه درد یې نه شو اخیستی. صنم به تل په وچو شونډو مصنوعي مسکا خپره ساتله، خو د دې مصنوعي مسکا یې اصلي څېره نه شوه پټولی. نن هم زرلښتې د صنم د خندولو هڅه کوله، خو صنم ژور فکر وړې ناسته وه. هغې دواړه لاسونه له غاړې چاپېر کړل او ویې ویل: ښکلې جینۍ، ډېر فکرونه مه کوه چې ښکلا ته دې ګواښ دی. صنم د زړه په سر نری مسکا وکړه او ویې ویل: هو، نو ستا په څېره کې شهزادګۍ ته باید فکر وکړم. نه پوهېږم چې دا خوږه به د چا په قسمت لیکل شوي وي. زرلښتې ښه په کړس وخندل او په خندا کې یې وویل: وهه وهه، خرکشان را باندې ووهه، خیر دی، هزار هم خدادار. د صنم او زرلښتې غبرګې خندا سره زرینه راغله او صنم ته یې وویل: ماښام ته د ثمرګل سره د جلال آباد نه میلمانه راځي، د میلمنو ته سمه تیاری ونیسه. صنم د سر په خوځولو د ښه جواب ورکړ. زرلښتې هم د صنم نه مخه ښه واخیسته او خبرو او تلو کې یې وویل چې نن مې خاله او لور یې کابل نه راځي، دلته به یو څو شېبې زموږ میلمانه وي. صنم د کابل له اورېدو سره زړه باغ باغ شو، ځکه چې د خپلې ځوانۍ 3 سپرلي کابل کې تېر کړي وو. زرلښتې مخه ښه واخیسته او لاړه. صنم هم په خپل کار کې بوخته شوه. مازدیګر مهال و چې صنم د ټول پخلي ترڅنګ د ماښام لپاره پوره تیاری ونیوه. ستړې ساه یې واخیسته او د پخلنځي یو کونج کې دیوال ته تکیه وکړه. د خیال مرغۍ د تیرو شپو او ورځو په لور یون پیل کړ. غټې بادامي سترګو کې رڼې اوښکې وځلېدې. د خپل قسمت په لیکل شویو کرښو یې افسوس وکړ، خو څه به یې کړي وای. د خوارکۍ صنم سره پرته له زغملو بله هېڅ لاره نه وه. کاش کې دومره څوکې لرله چې خپل درد یې ورسره شریکولی شو. لږ تر لږه به یې د زړه بار سپک و. د خوارې صنم سره د تریخ ژوند په دې سفر کې هېڅ داسې کوم خواخوږی او د راز او نیاز هم سفر نه و. یوازې سوربخونه چرمي کتابچه وه چې صنم به ورسره تل د زړه راز کوو. صنم د خپل خیال په کوچني خیالي نړۍ کې غرق وه چې د زرینې لوړ غږ یې د خیال د مرغه وزرې ورماتې کړې او ژر یې له ځایه پورته شوه. زرینې په خپل هغه لهجه چې تل به یې د صنم په وړاندې کاروله وویل: میلمانه راغلي دي، هله نو چای دې تیار کړه، چای دې تیار کړي دي او که نه؟